چیف جنرل قمر جاوید باجوه خیبر پختونخوا او جنوبي پنجاب کې د سیلاب نه متاثر سیمو دوره کړې. آرمی چیف ډی خان او رجحان کې ریلیف کیمپونو کې سیلاب متاثرین سره ملو شوی او ورته امداد او بحالۍ باور ورکړی. ایس پی آر وایي چې آرمی چیف د امدادي سرګرمیانو جایزه هم اخیستې. ایس پی آر مطابق په ټول ملک کې د سیلاب متاثرینو مرستې دپاره د پاک فوج ریسکیو او ریلیف آپریشن روان دی. متحده عرب امارات با پاکستان کې سیلاب متاثرینو دپاره د 15 کروڑه ډالر امدادي سامان را لیږي. وزیر اعظم شهباز شریف ټویټ وایي چې تېره شپه مې د یو ای صدر محمد بن زاید سره ټلیفونیک خبرې شوې. یو ای سیلاب متاثرینو دپاره د امدادي سامان فراهمي شروع کړې. د یو ای صدر سیلاب متاثرینو دپاره امداد جاري ساتلو یقین دهاني هم راکړې. وزیر اعظم 3 سپتمبر باندې د عرب امارات په دوره تلونکی و ولې سیلاب د وجې هغه دوره ملتوي شوې. وزیر